السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې د پاکستان ویزې باره کې معلومات درکوم چې څنګه به وکولی شي چې متحده عربي اماراتو کې د پاکستان هیواد ویزه ترلاسه کړئ. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو دوی ته هم دغه معلومات ورسیږي. دوستانو خو هیوادوال چې متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي او دوی غواړي چې پاکستان ته د تداوی چکر یا خپلو ملګرو سره د ملوالدلو په خاطر د پاکستان هیواد ویزه واخلي، دوی به څنګه د دې هیواد ویزه اخلي؟ د دوی سره دوه لارې دي. یوه ده چې پاکستان کنسلګرۍ یا سفارت ته دې ورشي، هغې لارې هم کولی شي پاکستان هیواد ویزه واخلي، کوم چې هغې پروسه لږه ګرانه ده. او بلې اسانه او ښه لارې دا ده چې دی کولی شي پاکستان ویزې لپاره آنلاین اپلای وکړي، په کور کې به دننه دی د پاکستان ویزه واخلي. د دې ویزې اپلای کولو لپاره ما دوه ویډیوګانې جوړ کړي دي چې یوه یې د اکاونټ جوړولو ده او بله یې ویزې ته د اپلای کولو ده. تاسو کولی شئ چې زما یوټیوب چینل له لارې هغه ویډیوګانې وګورئ، پخپله به وتوانیږئ چې د دې ویزې لپاره اپلای وکړئ. خو هغه ملګري چې بیا هم نشي کولی چې پاکستان ای ویزې لپاره اپلای وکړي، دوی دې هم نه خفه کېږي، ولې د دوی لپاره زه یو ډېر ښه خبر لرم. هغه ده چې زما یا احمد آنلاین ټراول ایجنسۍ سره دوی کولی شي تماس ونیسي. دا د هغه ایجنسۍ پیج دی، دم در سره لایک کړئ او دغه د واتساپ نمبر دی. نو کم کسان چې متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي او دوی غواړي چې پاکستان ویزه واخلي، نه صرف متحده عربي اماراتو کې، د دنیا په هر ځای کې چې وي، دوی کولی شي چې موږ سره په همدغه واتساپ شمېرې تماس ونیسي او موږ به انشاءالله په کم لګښت او کم وخت کې پاکستان ویزه دوی ته ورکوو. ښه هیوادوال کوم چې متحده عربي اماراتو کې یا په نورو ملکونو کې پاتې کېږي، د دوی کورنۍ لپاره د پاکستان ویزې ضرورت دی، دوی هم موږ سره تماس نیولی شي ترڅو خپلې کورنۍ لپاره د پاکستان ویزه واخلي. اول دوی خپله کوشش وکړي چې د دې ویب سایټ له لارې پاکستان آنلاین ویزې لپاره اپلای وکړي. که چیرې دوی د اپلای کولو طریقه نه وي زه، نو هغې باره کې ما دوه ویډیوګانې جوړې کړي دي کوم چې زما یوټیوب چینل کې موجودې دي. دوی کولی شي چې هغه وګوري، هغې څخه هغه طریقه زده کړي او بیا پاکستاني ویزې لپاره اپلای وکړي. کوم څوک چې بیا هم ونه توانیږي چې د دې ویزې لپاره اپلای وکړي، نو دوی کولی شي موږ سره په همدغه واتساپ شمېره تماس ونیسي. دوستانو دلته د ځینې کسانو سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې آیا دوی په همدغه ویزه باندې پاکستان ته سفر کولی شي؟ او بالکل یې کولی شي، ولې چې دم د پاکستان هیواد رسمي ویزې دي. نور نه علاوه چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي وي، د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. انشاءالله چې زه هم په وخت خبره ومه. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ، نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ، نو دا ضرور در سره فالو کړئ. نور مو په الله سپارم. تله پامه.